دا چې موږ انسانان ټولنیز ژوند لرو نو اړ چې د خپلو اړتیاو مفکورو او د وضاحت لپاره وغږیږو. خبرې کول زموږ د ژوند په هره برخه کې لیدل کیږي. ځینې خلک بیا د خبرو او وینا پر مهال ترویل او د فشار لاندې وي، نشي کولی چې پیغام او نظر په سمه توګه وړاندې کړي. موږ په دې ویډیو کې د همدې ستونزې د حل پر لارو چارو غږیږو. له ځان سره وغږیږئ. دا ډیر عجیبه معلومیږي چې کله له ځان سره وایي زه یې نشم کولی، مګر څېړنو ښودلې ده چې دا کړنه ستاسې ویره او اضطراب ختمولی شي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ضد پر ځای خپل ځان مخاطب کړئ. خپل نوم واخلئ او ووایه احمده ته یې کولی شي. پورتنۍ تګلاره په دې ښه ده چې هر وخت یې تمرینولی شئ. ویره او فشار نشته تر هغې چې تاسو یې پیدا نه کړئ. اوبه وڅښئ. که چېرته تاسو د خبرو پر مهال تر فشار لاندې راغلی نو ښه تګلاره یې همدا ده چې اوبه وڅښئ. دا یو غوره حل لاره ده. تقریبا ډیر خلک د فشار او د ویرې د کنټرولولو لپاره یو غړپ اوبه څښي. اوبه کولی شي ستاسو په بدن کې خوره شوې ویره له منځه یوسي او تاسې پر فشار او ویرې برلاسي کړي. حرکت وکړئ. که تاسو پر ځای ولاړ وئ او تر فشار لاندې راغلی حرکت وکړئ. که حرکت ځای نه وي نو هڅه وکړئ خپل ځان وخوځوئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د باډي لنګویج یعنې د بدني ژبې په مرسته خپل بدن متحرک وساتئ او پر فشار او ویرې برلاسي شئ. په خپل لاس فشار راوړئ. که ستاسو ویره بیخي ډیره شوه او خبرې مو بندې شوې نو کولی شئ د خپل لاس او یا د بدن په کومه بله برخه باندې فشار راوړئ. دومره فشار چې د درد احساس وکړئ. تاسو کولی شئ دغه فشار د کالم د څوکې او یا هم کوم بل تیره چیز په مرسته راوړئ. د دې ترڅنګ کولی شئ د خپلو غاښونو په مرسته ژبه یا هم شونډې وچیچئ. په دې توګه ستاسې فکري تمرکز له ویرې او فشار څخه بدني درد ته وړي او ویره مو له منځه ځي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لازما لایک کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.